دروغ دون خطرناک گناہ ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلې ده. لعنت الله علی الکاذبین. او زمون علماء لیکي چې کوم ځای قرآن او حدیثو کې د لعنت ذکر راشي په کومه ګناه نو دغه ګناه ته ګناه کبیره وایي. او لعنت د خدای د رحمت نه لريوالي ته وایي. نو معنی دا ده چې کوم خلق دروغجن دي الله وایي چې پدی د ما لعنت ته یعنی دا به زما د رحمت نه لري وي. دومره خطرناک شی دی دروغ. او زمارونو چې کم سړی دروغ وای حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وای او دې بیا رښتیا وای وی الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسٹر کې ولیکي. نو دا خدای پنځ چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتي نوم اخلي نو فلان کې رښتونه سره فلان کې صادق الله دا الله فرشتي په صادق او پرشتونی انسان نوم اخلي دې لقب شو د خدای پنځ. او چې کوم سړی دروغ وای یو ځل وای نو صبر وته وکړي چې بیا وای اخر دا دروغ د عادت وګرځي. الله سره چې کوم د دروغجنو کتاب د پاغه کې ولنو ملکی یو کتاب الله سره د رښتونو دی یو د دروغجنو پاغه لس کې نوم راولي او بیا چې فرشتي یاد یا الله یادینو په دروغجن یادای. څونه خطرناک خبره شو. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی دروغ وایي دادا د خلینا داسې بدبوئی دي چې یو ملک ته فرشته تختی ملک دنه د خلی د بوی نه فرشته نو درېږي لري ته تختی. او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي خلق په اعتماد نه کوي مړ وي ست دروغجن دی. خدا په اعتماد نه ساتي وي دروغ وي. بچی په اعتماد نه ساتي گاونډیان په یقین نه ساتي د خلکو په نظر کې سپکی. او زه په څوک یقین ساتي. مشوره قصه د اسکول کتابونو کې یو ځل لیکلې و او یو سړیو ګډه چیلې به ساتلې شیطان غوندیو دا بازه معشوم او الک رواني شیطانی په دې ذهن کې پرتای. یو ځل چې کړه خلکو ته اے خلق راشه شرم خراغ او چیلې رانو تختولا د کلی خلکو ډانګونه پلاس کې او ځنګل ته منډې کړې شر مخصوص د خندل اته خلق لا دوکا ورکړو خلک په عذاب کړل. مطلب دا چې دا خلک می په عذاب کړو په خلکو می کوته کرا واسطه یو شیطانی وو کوم یو ټوکه مسخره به جوړه کم زبا مخاندم دا خلک به مخاندي شر مخونو خلک واپس راځي سروازه پس فرشتیا شر مخراغه او په ګډو چیلو یا ولا شورو کړه د چغه کړه خلک شر مخراغه شابه راشه چغی وی خلق شابه مدد دراشه چیلے میں برباد شوی خلقوی ملا مزے ولا دا ابل دلی دروغ نوی اسی وکړولو دا بیا شیطان دې دروغ وای خپل شیطانی کې یو موږ لبیا کړه ورا کوي مزه ولا اشر مخوله پچېلو کې ښه کارګزاري وکړه دا سه ولا چیلے برابر کړ چې ښه چې اخره کې خلق خبر شو چیلے ولا برباد کړي وي ګړې ولا خړلې وي سي زخمی کړي وي بلا تاوانه ولا کړو وي تاسو تما چغي والی مال رانلې نو یا بلو د دروغ ویلور مونږ ویګل نن بیا موږ د دروغ وې دا دروغ جن سبي د دنیا تاوان دنیا کې په خبره سو کې یقین نه ساتي او اخرت کې د الله په نظام دروغ جن سره رسوا دي او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکل کېږي چې کوم کتاب د الله د دروغجنو رجسٹر د پاغه کې د نوم لیکل کېږي په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بدل کېږي او چې سړی رښتیا وای نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتي پرشتون انسان یادای او خلق هم دنیا کې الکه یا سړی رښتونه دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وای دی دروغ نه وای خلک هم صفات کوي نو دروغ لوی ګناه ده مونږ دروغ سره وایو ګوره دی لوایو چې کرشتیا ویم نو زما دا اجي سے برانه خپش
دروغ به ویم چې دی خفه نه شي، که رښتیا ویم دا ښځه به خفه شي، که رښتیا ویم بچي به خفه شي، که رښتیا ویم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي. خرونو چې دروغ وی نو ګاونډي دې خوشاله کړ، دوست دې خوشاله کړ، رشتہ دار دې خوشاله کړ، څوک خفه شو؟ الله خفه شو. نو الله خفه کې او بنده خوشاله. اقام اخلاص کې سوچو کا اللہ خوشحال کا، رزق دا پلاس کے دے، عزت دا پلاس کے دے، جون دا پلاس کے دے، مرد دا پلاس کے دے. نو بندہ خوشحال ہے اللہ خفا کے، بخیار اغد چے اللہ خوشحال ہے کہ بندہ بخپل کار کے، بندم خوشحال ساتا خوچ دا اللہ و دا بندہ مقابل راشی، بندہ دا اخپل کار کے اخپل رب خوشحالوں چے اللہ خوشحال ہے. یرا دا بندہ بخپش امداد با میں نکی، دا اللہ امداد دا دن خدے. یرا دا بنده ما بی عزت او قدر نکی، دا اللہ عزت دا دا عزت نخده. یو سو زینو کی خیر دوی دروغ جیز دی ویلش. یو دا که دا دو مسلمانانو پا منس کی جوڑا کی او آیا پا که لکشان دروغ ولی که دروغ نوی خونو را زیادیگی. یو دا ورشی بل دا ورشی، ایو دا یو بل وی بل دا بل بد وی. نو کتا ورطدا سی خبرو که چه او آقا خود در پسی کنزل کن او دیر سخ پده او دیر بد در پسی وی دارو غبوشی چری بمونشی دا تبا خام خواوه نا خوستا صفت کئی اگا خورتا پا خیادی دا اغلب بیازه یه رو رتوی چه اگا دا ما دشمن دا مخالف تے ستا بلا صفت کن اگو تا دیر خواخه نا ابم خوشحالشی جوڑا براشی. نو دا دو مسلمانانو پا منز کی کساری اوڑانا راوڑانا کئی او دروغ پکی ہوئی پا دینیت کہ دا دوارو کوٹ پی جوڑ شنو دے دے کہ دروغ جیز دی. نمبر 1 دویم دروغ کم دے جیز دی دا جہاد پا میدان کی دا دشمن مخ کی ہوئے پاگ طرف ہم لکو خواہ دے طرف ننتاویگو الکا بلا مرگری میرا روان دی او دا دون وصلہ میرا روان دا پا دشمن ستارو قائم شی یا دروغ ہوئے او دشمن ستادا سکیم او سازش نہ خبر نشی دا خود گٹا کہ اسلام لا مسلمان لا دین لا دے کم جیز دی. دریم نمبر کم دے جیز دی محترم تا بی بی تا دروغ ہوئے خیر دے تا تاوی دا شیر اولا پوس کی دی نشتا نو سبکے تا تاوی دا پلان کے شیر آلا روڑا او ستا پوس کی نشتا چے والے روڑے نو کن روڑے خو کور دے روانی گی بیا خو تندیل دل شل غوټه ورکړي تندیل پرسولی بالغ در تا چي تله بدر توا چي یو بدل راوړي تندې بیره ته بوت نیولي نو سبکه خیر دی وته وایا دروغ وته ویلې شي خدای لاړم اتا چې کوم نمونه راته جامه خولې پیدا مې نکړې شو خوان دیو نکړ وس کې دی نشتا هغه ځای کې ګوره دام بې ځای دروغ بنوي داسې ځای کې دروغ ویلې شي چې ستا وس کې نشتا یا دا خد در باندې زیاتی قصے پیسے بار کئی دین ترے پہ تاوان رسی دنیا ترے پہ تاوان رسی بچوں ترے پہ تاوان رسی یا قوم کے رسوا کے گے یا پا محلہ کے رسوا کے گے خضوی نخام خواب کے نو چستا دین تا تاوان دے او یا محلہ کے رسوا کے گے عزت پہ بربادی گے خیر دلک دروغ ورتا ہوا ہے کور بدین دروانے دو نہ بچے او دا رسوائے او دا دینی نقصان نبام بچ پاتے ورہری خبر دان سے مطلب نہ رے کہ کور بخا مخا دروغ ہوئے او تور باٹنگن ڈالا روڑا او خوی او پیسے د سرشتا او تو نا ما خو بازار کې قتل کو نشتم د غلاون سره گزارا کوا نه دا دروغ بنوي دا خو دی وس کېشتا یا غي غریب جامع نشته شلیدل جامع دی یا یو جوړه جامع دی وادل روانه ده او دوی مدن غواړي او ته چیرې د خو ګرځیدم خو خو پیدا مې نه کړې نه دا دروغ بنوي دا خو دی وس کېشتا دا خو دا غي حق دی یو دا خد حق دے دروغ بوتا نوے دا خد ضرورت دے دروغ بوتا نوے دا بچو دے حق دے ڈوڑے جامع پکار دا دروغ بنوے دا گوری مطلق خبر ندخا منگے مطلق اخلو دا پا اغزے کے جستا دا دین یا دنیا رسوائی رازی وس کی دینی دین تر نقصان دے شرمیگی پہ دا گناہ مطالبہ ڈیمانڈ دا نکی ایر خیر دے ورطا دروغ ہوئے دا قرنگ خدا دا او خاون تے دا سی ڈیمانڈ کئی چیغا دا خدی پا وس کے ندا خدای نشی پورا کولے او یا مثلا د دین خلاف څه خبره غواړي نو که خدام داسې څه چل ول جوړ کی چې خدای تخاون ته دروغ وای دا ولې دی دوه ته اجازه شو په بعض اوقاتو کې همیشه نه ځکه کور پروانیږي چې خدای خاون کور روان شو خو دوه خاندانونه تباه شو مینس کې پکې بچی تباه شو دا درو زینو کې جایز
دې دریو ځایونو ما سوا بر دروغ نه ځان ساتي در نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ بنوي او د الله د کتاب سخت وینا ده چې څوک دروغ جن دی په د الله لعنت دی خدای دې د دروغ نه ساتي نمبر 1 دویم چغلی بنه کې چغلی خطرناک شی دی چغلی کې ګوره دروغم شو نمبر 1 یو دروغ شو دویم څه شو دو مسلمانان جنگولم شو د دو مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کولم شو بغضم پکې پیدا شي حسدم پیدا شي جګړم پیدا شي قتل او قتالم پکې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه قطات بل ذکر راځي لا يدخل الجنه نمام چغلی خور سړی به جنت ته نه ځي الا بذی چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبای او دا ګناه ته اورږي او پاک صافي کی الا به جنت ته ځي امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی احیاء العلوم احیاء علوم الدین هغه یو واقع لیکلی دا او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی اوسم چې څوک دی او عالم صفت کوي الکوي غزالی الدهر دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی ډیر لوی عالم ډیر لوی دا حدیث او د تفسیر دا احکام شرعیه او د فقه امام د تصوف ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې هغه خپل واقع لیکي یو سړی بازار ته لاړ یو مړی اغشته دکاندار نے تپوسو کړه مړی ډیر خشتا مزیدار او مضبوط تکړه مړی په خوا به غلامان خرڅېدل پسو خرڅې اصلي خرڅون کې نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم الک صاحب پکشتا وی دکی یو عیب دی نور پکی سمعیب نشتا دا کار خشین تندر دی خطا کړل او خشتم خف کولی دی تابیدارم دی چې کمی خبر لگم پا یو منڈ دی بیماریم پکی نشتا دا مرید آغا عیب دی چې بیمار یا تخت را تخت کئی تختیم نا تخت دلم پکی نشتا زما پورا تابیدار دی یو عیب پکی دی آغا دا چی چغلی خور دی زمارونو دا شریعت مسئلہ زدکے یو سړی او شیخ خرڅي عیب به خی کله کې دا عیب دی او چې عیب یو نه خو ګناه وګټه بیا دا عیب نه پس کاغه سړی اغشتون کې اخلي وادي خلی کنه اخلي نه دی عیب به خی رسول الله مبارک فرمایي چې چا بای اغشتون کې او خرڅون کې د خپل شی عیب بیان نکړ د اغشتلو کې او پر خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیږي برکت په پکې نه او کچا عیب بیان کا چهره کله ما دې شي کې دا عیب دی نو الله به د په دې شي کې خیر او برکت واچي برکت خو لوي شي دی ګور دا د نبی رسول الله مبارک حدیث بخاری شریف کې حدیث من کتما اغا خرشتون کی خرزون کی چه کتمان یعنی عیب پٹ کا محقت برکت بیعهما دا بیع و دا خرسولو برکت بختم شی فان بینا که عیب بیان کا وصدقا او یو بلتی رشتیا خبر اوکلا بورک لهما فی بیعهما دا دوارو پا دی غشتلو خرسولو کی با اللہ برکت پیدا کی پلس شي خرڅ کا عیب دیو خو پلک دی خرڅ کا دی لسونه به الله د ترسل زر روپو کار برابر کی او که دروغ دی او عیب جن شي دی خرڅ کو پسل دی خرڅ کړه لسو روپو شي دا بدن پداسي سوړو دي چې تمام پکې پریشان او پیسې هم نه لري دا خو ځنه رسول الله مبارک فرمایي عیب بخیر ګوري دا څه بنکی نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیب جن سیزونه د عیب نه ډک سیزونه در باندې پګرانه خرڅي ما بلو دی ولې کې سودا کړ نن سرورم پینځم ورو یو شاگرد مې دی شاگرد د حدیثو شاگرد مې دی دا هغه د زوی دکانو خې پیژندم سودا مې ته وایي چې کور ته مې ټول خاصې دونه راکړي دوسته کې وته ټول خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساته دکاندار طبقه تاسو ته خصوصا چې یو ګاټ د باندې اعتماد وکي اعتماد چې مال دا شی راکا نو بیا به د ګاټ کې اعتماد در باندې وکړو خشي به ورکې کایب جنو وې دې کې دا او چې ګاټ د باندې اعتماد وکړو نو د بازار نرخ نگران مقتن نه ورکې پته یقین اعتماد وکړو او که بیا مولا ګران ورکې نو ګناه کې بعد وخت سړی جوړ نه شي کولای حیا ورزي او په دکاندار اعتماد وکړو دکاندار ویراشه جوړ نه شي کولای سټ کې ولا مضبوط ډاک ورکا چې خیر ډېر پیسې دی وګټي
وګټه خو آرام دی وګټه بیا بدل راځي نه دا سړی اوس مال قسم هم راکبیا او پاغه طرف نه ورلو څه پیدا شو 2 روپیا رانه وګټلې خو بیا نور نه ګټي نور کله خو سودا کول څه نه اسی یو مثال مې دل درته نو عیب په بیان خامخا به ذکر کې رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځیدا غنم خرڅیدل غنم چې وکتل جلاس مبارک په کې منډه لاندې لاندو بره اوچو الکه دا ولې وسه باران پېښوي باران د پاسه کېږي او کلاندې کېږي باران کې د پاسه لاندې لاندو دا دوکه باندې کوي بالکل قطعا دا ګناه ده حلال ګټه ته ګوره په لک کې بڑے خیر او برکت او چې حرام دې ډیر او ګټلا دا بدن پدا سه لا روزي چې خپاوه مې ودر نه بزي نو هغه سړی وته وی چې دا غلام د امرای خو خرصوم خو دې چغلی خور دا مړوي دا پټه خبره ده خدمت تکلا وی نور کو دا سه دې چې زمری دی خو زبردست کار کی خبرم منی او خو تکلا خشتار وی دا پټه خبره ده دا اس عیب نه نقصان نه ډیر ما عیب بیان کو ذریعہ سره اخر واخر به ته کور زمارونو هر صبرو خو عادت نه برو خوی نه بدلیږي دا یاد ساته رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مكانه کدا مورد چې غر د خپل ځای نه ولقیده فصدقوه دا خبر او منه خو کدا مورد چې یو سړی د خپل خوی نه وړي دا منه غر به د ځای نه ولقي خوی انسان د خوی نه لقي فتوی چې د خوینه انسان نه لقي نو بیا د پیغمبر دراتلو مقصد څه شو دا د مولیانو او تقریرونو فائدہ څه شو بیا د قرآن فائدہ څه شو ځکه الله خو نبی علیہ السلام فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق زه خو دې راغلم چې خلکو ته خو خیم او خو چې بدلیږي نه بیا څه فائدہ شو نه خو بدلیږي نه خو خو نیکه طرف ته مایل کیدی شي حضرت عمر بہادر و بہادری پکې وا دا بہادری خوی ولا بدلول نه شي خو صرف دونه فائدہ حاصله شو چې هغه بہادری به اسلام نه مخکې د کفر د پاره استعمال ولا اوس به هغه بہادری د مسلمانانو د پاره استعمال حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس خو هغه سخا به مخکې د بوتانو د پاره استعمال ولا اوس به د الله او د رسول د پاره استعمال نو خوی ختمیږي نه بدلیږي یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړول شي زموږ دا مهنت د پیغمبر مهنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي دا غصه به وي او دا سخا به وي او دا تیزی به وي خدا به موږ دا سراړو چې د دنیا د پاره نه د الله د پاره شي د نیکه د پاره شي د ګناه د پاره نشي خو چته بدلېږي کور ته راوسته هغه چغلی خو پکې هغه صفت واغې کې کار به ښه کاوه یو ځل راغی دا یره واقعي دا شیطان سړی چی کنه کله په دغه کې پریوزي کنه د ځان قدم په وخت کې پریوزي دی به هم شیطانت کوي زه مری بدن قدم وخت کې کله شیطان راغی دی باغه وخت کې شیطانی کوي هم ته خبري ګناه غټم سره خزه دا ورغه د مالک دی خزه ده زغستان او کریم یو خبر در تکوم خو چې ګوري ما رسوانه کی وایا نن ستاره پیدا خبر کوم که زمانو مخلق نو خبره اوټ کې نو بیا درته نه کوم نه وایا څنګه خاوند در باندې بل خزه کوي خزه ته خو چې دغه یو خو د پندري په ګولې دی وښته خزه چې تاسو غمی چې بل خزه په وکي نه ساده خبره ده ارڅ غمی خو کته ورته د قسم چې خزه دوی مخزه کوم نو تی بیا تندې تا ګور خبره بم در سره نه کوي یاره خزه او دوی مخزه لری کا خدای مې د کوټې د دشمن نه اوسای خزه چې داز غمی وی خاوند در باندې بل خزه کوي څه خبره ما ته پته نه کله چې ماسخوتن نا وخت راشي او د غرمې کله ني او کله سار وختي وزي خدا خاغه بل خزه راځي کنه قصه پیسې جوړ کړل او ګوره خزه دا مې راته وی چې ما باندې د قصتا خیر خوېما ګوره د شیطان له چلم ورزي خبره ده داسې دولې کې مزیدار خشتا دومره د لخشته کې دنه شرابي لیبل په پاسه را پيو لګي ته دا خو په دې دنه بګیمنس کې شراب خدا ترشتیا نو زه تاسو دروغ چې ستا خدمت کوم مستا غلام نوکر نه ما وګوره زمانو وانه بس نه مال کارونه خدا غریب خپش او چې دا چا پچا شک پیدا شي ټول نظر بیا کوي غریب چې ورستیا چې د ماسوتن نا وخت راغی دی غریب یو ګوره کنه دا واقعي دا غلام ټیک وي که دا وسار وختي و ګوره کنه چې دا بیٹه مشو تا چې چا سره رواني اره خبره ته ولا نظر
هغه غریب اسې په لاره رواني دی وی ګوره کنه ماته تیز تیز وکتل هغه چې ته مټ داسې اولقي ګوره کنه ماته مټې وای حالانکه هغه خوار ته خبر هم نه خورا دا شکونه زیاتېږي شیطان دا شکونه زیاتې یره دا شیطان دی لوی پالی فلام ورامي دی دا خلک یې غرق کړ بهر کیف وې سبق اوس الکا دا بس چل کېږي وې چل راځي نه کې اس فکر چونه کې زه په علاقه کې یو تعویذګر دی اب هغه تعویذ دلو کوم چې دا ولا تور کوم دا غبلې خزه الا شابکه څه پیسې چې غواړي وې نه اب دا چل کې چې د خاون د دې غری نه بلګ اختراع پرې کې کله سر نه را پرې کولم خیر دی ګیری نه راو استلم خدای غری دا اختراع قیمتي دی دا یو دوه درې احتمال راکا چې هغه تعویذګر له تعویذ بو کې ته تماشا کوه ولا به ته توري تاسو سره به خمینه پیدا شي وختبه څنګه را پرې کو وې دا خواسته نه خو چې کله ودشي چې الله براوال یقین چی او معمولی خو بزن خبر نه یو دوه وخت لکه پر کو بس مال راځي زه پېښه ما کار پېښه خدای غریب خو محتاج اوس دې تا وګوره چې په وختو تعویذ کول هر کوم هم ډېر سادهګانی ځان کې سړی په چرتور چرګي په وینه تعویذ کوي په وینه تعویذ جایز دی تعویذ کې خدای نوم لیکي نو دا خدای نوم په پلیت شي لیکي وینه په پلیت را نجس ده په پلیت کې څنګه تعویذ کې مونږ ډېر قمقل خلک هغه وای تور چرګ راواله کله وی تور چیلې راواله زم چې دا تور کې څه چل دی تور چې مونږ یادو تور چیلې او تور چرګا دې کې څه چل دی دا دې مقصد باندې ځان پوي کې دا چې یو تعویذ ګرو هغه له بخلک تعویذونه لته چې تعویذونه ولال نه هغه ورته وی تور چرګ راواله دا غي په وینه د تعویذ لیکم دې غریب بابارو چې خدای تور چرګ خو ګریو وخت پکې یو باندې پکې سپینه نه دا کیمرا پیدا کړ چې بار وو تل تکي بوتاغه د تعویذګر هغه سړی بناستو سیر ارته وې یو تعویذ را لیکي خو تور چرګ غواړي زم کړي ته تور چرګ به پیدا کوم پیدا سکا د غږ مکو ما سره شتا زه در باندې خرڅ کوم خو ګوره سیب تاغه غونه کې اما میاس کې سیب چرګاوا سیب خبر بیا خو راس پاش کیږي کنه سړي به ډیره خلا غږ باندې کومه چې کلی تزم 200 می کرای لګي او بیا توري چرګي پسې ګرځم دا خو خله پاسانه په 200 په 300 والم خو شي ملو شي ابي ورکړه دا ویلګر بابا له یو دا صاحب چرګه میرا پیدا کړ یاره خو یې کړ خزر سره کړي کوټه کې پرېدا ته د غپ شپ لگاوا زبدي باندې تعویذ کوم غریب به باروي ست د بس په تعویذ ورک ز په مخالفه اچرګه بیا خپل شریدا ورکړه هغه چرګه په دروازه لزل علی دل او لزل بقرته دا تور چيلي پیر بابا له کاکا صاحب له خدای ته وګوره خپل پیسې کده سره ډیری شوی او کډيري ني خیرات کړي په جمعات کې ولګاوه په خپل بچو لګاوه په خپل رشتہ دارانو غریبانو تقسیم کا په خپل کلی گاوند کې مسکینانو لور کا دا څه په کوم طرف روانه ته بتاویذوري کې معشوم له وخت تواجه الکه تعویذ کې کده د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قران الفاظ لیکلي یا د رسول الله حدیث لیکلي نو دا خدای د ظالم نه خو پر کارو کې چې هغه پېتا چو د خپل سره لګي او معشوم سره منډي وي د خدای لوی ګناه ده تو بسارو ته تعویذونه چي تو سونه مت تاسو کله کا سارو ته تعویذ دا خو سټو پورې مړې مګي او خپې مګي او غوجل کې ناشتي دا خو د خدای د نوم غټه بيزتي او بیا د بيدو کله کوپر کار دی دو کافر چې په ظالما وینه مونږ په فرعون او شداد نمونه دي پوره نو ما وکړه فرعون او د شداد نوم سره لیکي دا غي باندې برکت حاصله نو دا هم کو پر دی چې دا کافر درونو برکت اخلي او کوي چې نه دا ساروی به ویریږي ناغه څه پته لګي چې د فرعون نوم لیکل شوی او د فرعون نوم ولا شل د لیکل لا پوره ولا مګه د تابع پوره خو مګه د غلاد پوره مګه نو په بزیات کی اذن قام دا شیطان دې ته وسوسه چي دا ولې دا په غلطو منصریو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم ته خله کې ساروي دا ورکا ګوړه ولا دم ته خله کې ولا ورکا ماشوم لا دا سيزونه کنجه کې مونږه کې دا ماشومانو ته ما چوا صحیح تعویذ د شریعت مطابق ولا ولیکا خیر دې غاړه کې ولا واچو ماشوم لا غاړه کې واچو ساروي لا ګوړه اوړه دم کا ولا ورکا دا د فائدې خبر د خېټه ته بلال نو دا زمون کا مقالتوب کول می خبره کوله تو وای د اوسه په سرمندله تعویذ لیکم اوسه را لاله پیدا کوم اوسه را لکه نه پیدا نو دا غری دا وخت ولا راو بس یوسو
هغې وې زه دا خو اسانه شو چې کله مې میړه ویده شي یو کرپ په ورکړم یو 2 ویښته به ترې راکړه. هلته لاړ هغه خاوند ته یې سړی یو خبره درته کوم خو ګورې کله چې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه ښځې د بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې وې سړی زه کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کومه چې نه مونږ یاد نه کې ره چل خو ورځي که او نن دې کې سبا د بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دې چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د لامله کوي وجنې سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تله قصد اوده که او قرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به بل ورځ راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی ده یا دې په دا قانچه دله په دا مری کې در منډي پرېږدي دې نه سړی وی ګور ما یاد نه سړی واقع چې هلکه ښځه خو قمقل شی خو دی کټ کې څومره تورې ځان سره غلې غوندې کېښود او د قصد ځان نو ځکه خرارې شروع که هغه غریب یې خود پرې کړې په ښه نیت راغله چې یو 2 ویښته به پرې کړم چې هغې راواغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بس دختر راوچت که او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړي وما که پې نوم خود بې ځای لال کړی وما پرې اوچته کړه شلق یې ورکه سر یې تېر خوا وغورځو چې ویې غورځاو ده ورمنډه کړې هغه د ښځې رونو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او تلته کې ویو لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار مړې کړې د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي احیاء علوم الدین ته من غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی د چغلي او کته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړو یو سړی دروغ ووی یو سړی چغلي وکړه د دې شیطانې او د چغلې په برکت چې څومره مړی شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانې کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تام کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره تم شریک کېږي موږ ډېر داسې کوو موږ وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانتو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې 2 ټکي استعمال کړل 2 ټکي تکوي عربی کې اقتل پښتو کې وایي مړ کدا پلان کې صرف اوق لفظ وایي یا وي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي 2 ټکي استعمال کې دغه 2 ټکو والا سړی په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه نا امید بد بنه کې نه به د مړي کې او نه به د جمدي کې زرقانی دا موطا دا امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیث دا هغه شرح د زرقانی هغه کې واقع لیکلی دی دا ډېره معتمده خبره یو ښځه مړه شوه او یو ښځې لمبولې او غاسله ښځه وه بعضې خلک چې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکه هغه زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل نو چې ریرون له کله د ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبوونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وی دوا ورته وکړه خدای دې وبخښي وي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه ټول چل خو هم ورځي که نه دا بوډاګانې مجیبه ښځې یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ یې مو او خلکو ته دا ښکاره کوي چې دا ورسره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخښي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتې داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره یې نښتي دا زور لګوي هلته کې خلکو وایي چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلی دی چا به دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي دا ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتې دی رګون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت دی شپه پکې تېره
ختمونه کوا، درودونه وایا، جراګانې خدای ته کوا. خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده، دغسې بې جابه پروت دی، او د دې جمدی ښځې رسوایي ده. دا څه مصیبت شو. علما م راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جم دی، هغه ډېر لوی بزرګ و. هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پېښه، غریب راغی، نو یو ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شم، وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاړه صاحب چې چلو 3 ورځې مړی پروت دی. خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګریات ساته مړی چې وشي جنازه بدل کې ایساره بنا په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده، ګناه په مړي هر قسمه حالت پېښې دي. هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی کوي خځې را لاس پرې کوي دې مړوال کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو، موږ د مړي بې عزتي نه شو کولی. او د ښځې وارثانو وی نه لاس یې پرې کړو، دې ښځې د خپې نه را پتون را پرې کوي، را سرمن را پرې کوي ورسره. موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده، لاس به پرې کوئ، اوس مړي به بین شروع کړي، دا بسې کېږي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردې ورته ولګوله، ویل دې غاسلې ښځې نه دې ورته تپوس کړو تاسو ګناه خو نه ده کړې؟ وی نه ما پیسې نه دي کړې. وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی؟ وی صاحب یو خټه کې مې د خولې نه وتلې. څه دې ویلي دي؟ وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدي ده په بدعملۍ، او چې دغه ټکې مې وی لاس نه ونښته. امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ کې لیدې را ګوان در سره شته څلور؟ وی نه. دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده؟ نه اقرار یې نه دی کړی. تا په دې عمل لیدې ده په خپله د چا مخکې؟ وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې. نو تا دا خبره څنګه وکړه؟ یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه، منګې یې په سر و د اوبو، او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده. نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده، د خدای نیک بخت دی. ودرېدل خو په دې کېږي چې بنده ستړي شي، ودرېدل خو په دې کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي، یا څه سره ډغره وخوري، یا چا ملګري ته ولاړئ. نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې. تا ته دې اقرار نه دی کړی، په دې ګناه دې لیدلې نه ده، 4 ګواهان د سره نشته، او تهمت دې په مړي ولګاو. به دقه ټکې مې وویل، دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې، خو دغسې مې لیدې وه. وی داسې کار دی چې اوس به تا له 80 دورې درکړم، تا حد قذف ته باندې جاري کوم. والذین یرمون المحصنات المؤمنات، څنګه دې ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګوي، او بیا ثم لم یأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. 4 ګواهان چې ورته نه 80 دورې ولول، 80 دورې درکړم، هله به کار ټیک کېږي. بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی، په دورو شروع کړه، یو دوره ورکوي بله ورکوي، خو چې 80مه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو. خو دا کارونه او کرتبونه، دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي. دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي، همیشه نه کېږي. دا سزاګانې به الله قیامت پر ورځ ورکوي. د مړو بد به هم نه وایه، مړي چې وشي کفوا عن مساوي اعمالهم. نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ. اذکروا محاسن موتاکم، د خپلو مړو ښه بیان کې بد یې مه وایې. نبی علیہ السلام ویلي خو اسم کسه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل چې سره پاړه بد وي. که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري، او د هغه غلط عقیده او غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي، نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بد عملۍ نه ځان وساتي، یعنې د مړو به هم بد نه وي. غیبت به نه د جمدي کې او نه به د مړي کې، سخت وبال او سخت جرم دی. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دی، اور آغی نبی علیہ السلام تو ما گناہ کرے. حضور پاک مبارک تے مخ دی بل طرف توارو، دی بل طرف تر آغی بیدا اللہ رسول ما گناہ کرے پا ما حد جاری کا. سلور ذلت حضور پاک مبارک مخ اڑا آغا بار بار وی. نبی علیہ السلام مبارک کی پورا تپوسو نو اکڑا اجو میں کڑے صحابہ تے زیدی بوز او سنگسارے چکلے بوت او صحابہ سنگسارو نو دا مرد دا دل دل خطرناک دی نمندہ کری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تر یو جامع دا اوخ پرتاوا پاغی اوشتاو دی غریب را پری وساتے ہوئے
او رده نوینو داره والے دا حضرت عمر پا جامو پریوتے دو تا خیره وکړه حضرت عمر فاروق اے مائی دا خدای رضا سے دا سے کا کتا دا گناہ نوے کڑے نن با زمون جامی پا وینو نوے لیت شوے چراغی حضور پاک مبارک تا صحابہ وی سچلم و سرو کو وی سیب سلیم سنگسار کو وی سیب اگا درد تنکنو منڈے کڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اوک پا اگا جام ویشتا او خیرے و توقلا رسول اللہ مبارک فرمائی عمر بد دے اکرن زما دے قسمی دے ماعز دا سے توبہ است و دا سے توبہ کرد دا توبہ دا ټول مدینی پا خلقو یو روایت کے دا زمکی ذکر دے دا ټول زمکی پا گناہگار طبقہ تقسیم کے دا ټول توبہ با اللہ قبول کی اگر دا سے توبہ ہوئی ستا بیاوے چی دا گناہ اکڑا دا مرو دا بدو ذکر بنا کہ یو مڑی بدو کسا پتہ لگی دا مرگ نمک کی اگر توبہ استے او کہ نم دا استے اگر ورقی کنا خدا اللہ پیش اور دا اگر بد عمل پیشا زمین اگر بد عمل دا ذکر کولو سر سے ضرورت تے دا مرو خز ذکر کے خیو آئے دا خز ساڑیو دا نیک ساڑیو بد بنوائے نا دا جمدو نا دا مرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے کل معراج تتلے دے صحابہ تا بیان کئی یو قوم نے اولد چی پدا دا شنڈے والا پقینچو پرے کولے دا شنڈے اور چغی بے والے تپوس میں کدا سوک تھی وی دا آغا خلق جی پا دنیا کی بے غیبتو نہ کول یو بل قوم نے اولد چلی وقتی کی بے والا سیخ ورکا اور آخکا بے دا غوگا پورے بے والا شلاو بیا به دلته سیخ ورکه دا بل غوږه پورې به شلو دا به جوړېده دا به ولا بیا شلو دا به جوړېده به ولا بیا شلو هغه به چغې والي وینې ته به دی مې دا څوک دی وی دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به دروغ خورېدل ویلون نبی علیہ السلام فرمایي لمن هغه انسان لا ډېره لویه تبعی ده چې هغه دروغ وایي دې دپاره چې خلک ته وخاندي وی دا ویلون له درې ځله فرمایي دا سړی دی برباد شي دا سړی دی برباد شي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه پړی خدي یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جب پرته د اور جب په کتابي کې راځي هم پروپاګاندا څه نه کوي درو پروپاګاندا دا ډېر لوی جرم خطرناک ګناه کبیره وته نو په دې جبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پې وایي غیبت هم پې ویلې کېږي شیطانت هم پې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ماله چا ذمه داري راکړه چې په دې جبه به دروغ نه وایم دې سړي له زه ذمه داري ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي دروغ چې په دې جبه نه وایي یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست وم نو یو مجلس کې غیبت کېده وی دې پاسېده وی لږ ساعت پس بیا رالم چا سره مې کار و وی چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و وی ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله چې وده کم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چینګي پې لګیا دی د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې نن وړی رالي او ما یې راکوي چې دا خو نه خورم ستا پلار به یم په زور یې زما په داخلو کې را باندې او مالا الټه راځي چې دا خو څخه دین کوي د خنزیر هم دا چینګي پې لګیا دی دا ولې راکوي یو ستل ته مسلمان غوښه خوړه خیر دی او دا نه خوري ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل وی په زور یې راکوله الټه مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شوما دا بزرګ وی قسم په خدای چې 10 ورځې مې د خولې د هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو په پوهېدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوی دي خو مونږ د کشف خاوندانو یې پوهېږو پې نه هغوی به پوهېدل مونږ نه پوهېږو مونږ ته پته نه لګي دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر غیبت دې نه ځان ساتئ چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ د ژبې ګناهونه دي دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ نه ویزان دي الله اکبر خدای ومساتئ اسان جبل معمولی غوندې ستن وروړه چې در ته ټینګ شي څومره خطرناکه خبره دې په تصویر اول الله ولې لا اله الا الله 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 درود شریف په وای لا حول ولا قوت الا بالله په وای سپي ځان له جبه ستړي کړه چې غیبت ته کنه هغه څه نقصان ورسې سمنا دا د فاصله ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس دارین کچهری گیٹ اشرف روڈ فرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله سحر شي دا ټول اندامونه جبه لقسمونه ورکوي وی اے جبه کلاس دی او کخپی دی او کنور وجود دی جبه توی چې ګورې مونږ تا سره متعلق یو زمونږ تعلق تا سره دی مونږ پتا پورې ولاړ یو که څه سمه شوي مونږ به هم سم یو اکه ته خرابه شوې نو مونږ هم خراب یو د خدای دپاره زمونږ لحاظ وساته دا حقیقت ته که جبه کنزلو کی او د هغې نه جم جوړ شي نو لاسونه کوتک تلاس کی تماچې تلاس کی او خپې منډه ووي او که جبه سمه شي د الله ذکر شروع کی د الله په یاد کې چلیږي لاسونه او خپې او دست او منځ ته متوجه شي څومره چې زمونږ په دې وطن کې قتل او قتال او جګړې او دشمنۍ جوړېږي د ژبې د لاسه نو د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده او ډېره بهترینه وینا ده چې اندامونه جبه لقسمونه ورکوي چې ګورې پتا بربادیږو پتا ښه کېږو سمه چلېږه دا جبه که سمه وچلېږي د الله په یاد کې وچلېږي د الله په ذکر کې وچلېږي اندامونه به ټیکي ټول اندامونه به د الله په رضا کې چلېږي او کدا ازبکه جبه په کنزلو کې په غیبت کې په چغله کې په شیطانت کې او په بدو کې چلیدله نو جبه خو ټوپک نه رالی لاس په بیا ټوپک هم رالی تماچه به هم رالی دشمني به هم جوړه شي قتل و قتال به هم جوړ شي دوه خاندانونه به هم یو بل سره وجنګېږي دا د ژبې د لاسه قرآن حکیم کې الله فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم یو قوم د بل قوم پورې ټوکې نه کوي یو سړی د بل سړی پورې ټوکې نه کوي لکه زمونږ په وطن کې دا یو لوی پیغور دی که د چارنګ توري نو خلک ورته ټوکې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي که د چا قد بدرنګی بدشکلی نو خلک ټوکې ټقالې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي اکه څوک ډېر اوږدې لوړي هغه پورې هم خلک ټوکې کوي او پیغورونه ورکوي اکه د چا سترګه معذوری هغه پورې هم خلک ټوکې کوي اکه چې دا چارنګ ښکلي ني هغه پورې هم خلک ټوکې کوي الله فرمایي د ایمان خاوندانو یو بل پورې ټوکې او ملنډې مه کوئ څه چې چا پورې ټوکې کې مسخرې کې ممکن ده د الله په نزد به هغه ستا نه غوری ته به هغسې غوره نه او د الله په نزد غوری او دا حقیقت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لاره باندې روانو یو سپی یې ولید ډېر بد شکله سپی و سپی اسم ښه شکلی نی خلک چې یو بل سره د بد شکلۍ تشبیه ورکوي نو سپی یادوي مړوي لکه د سپي غوندې شکل لري او بیا هغه سپی ډېر بدنومه او بد شکله او امام صاحب خپل ملګري ته وایي یاره ډېر بد شکله سپی دی وایي سپی ورته ګویا شو ورته وایي چې ګوره عجیبه خبره دې وکړه د الله نه ویرېږه دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی که د الله پیدا کړی دی دا سخا شکل خو الله را کړی دی که خوښه زما وه نو ما به ځان سپی پیدا کو ما به ځان انسان جوړ کړی نو الله را نه سپی جوړ کړ تا خو نه دی جوړ کړی او بیا د سپي دا بد شکله شکل الله را کړی دی دا خو ما ځان له نه دی جوړ کړی چې ته ما پورې خان دی امام صاحب چې تا خبره به کله را یاده شوه نو په ژړا به شو چې یا الله زما توبه ده دا مې څه غلطي کړې ده او دا حقیقت دی رونو که مونږ پرې سوچ وکړو دا څرنګه چې د مخلوق بد وی نو مخلوق خو ځان په خپله نه دی جوړ کړی دا په حقیقت کې د الله بد دی دا الله بد دی وی نو دا الله بد چې سړی وی الله به پرې څومره خفه کېږي مخلوق به د مخلوق صفت کوي بد به نه وی د شکل صفت کوا او بد یې مه وایه چې دا شکل خراب دی ټوکه ټقاله مسلمان پورې مه کوه عسا ان یکونو خیرا منهم الله وایي چې دا چا پورې ټوکې کې څه پته لګي دا الله په دربار کې دې ستا نه غوره دی بیا به څه کوې حضرت بلال رضی الله عنه ته وګوره د شکل نه تک تور د رنګ نه تور دی ګوره شکل خشته نه دی او چې خبرې به کولې نو د ژبې خبرې هم صفه او مزېدارې نه وي
اشهدو شین بے نشو ویلے اشهدو بے وی آواز اللہ خشتہ ورکڑیو شکل خشتنو لیکن دا اللہ پنیز مرتبہ سمر لری دمر دلوی مرتبہ خاون چی دا دنیا مخلوق ورطا پسخی کی چی اللہ دی تور رنگ والا بلال لتا سونا لوی مرتبہ ورکڑی دا عسا ان یکونو خیرا منهم نو چی کم قوم دا بل بدوی موایا دا اللہ پنیز با پتہ لگی ممکن دا چی اغا دا دن بہتری دا خدای پنیز اللہ تخوخوی او نبی علیہ السلام امدقہ سے فرمائی وی عربی لپا عجمی فضیلت نشتا عربی وی زغوریم نا دا خبر خطا دا او نسپن لا پا تور باندی فضیلت تا چلی وی دسپنی مودے تور دے دا پکی نشتا لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على اسودا دا سپین دے نوی چیز سپین مودا تور دے او که فضیلت تی الا بالتقوی پا پرزگارے دے تور چوڑے دے تور چوڑے او ټول روز په ډیرانونو او په لختو کې پر دې غریب خدمت او مزدوری کوي په جبا الله یادای او تقوا پرهیزګاری د پکې دا غسپین خشته مالدار نه چې بسترو کې فومونو کې ډډه والی خو الله نه یادای دا الله نه لري دی دا جوړې د الله په نسبت ډیر زیات بهتر دی ټوکه ټقاله به مسلمان پسې بالکل نه کېدا ګناه پجب او یو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی بل مسلمان ته پیغور کوي دا گوری زما خبر نه ده حضور پاک مبارک خبر ده یو سړی بل مسلمان له پیغور ورکی وی الله بدی الا وجنی کې د چاله پیغور په کوم ګناه ورکړی دی عقد کې الله پیدا کی په کوم صفت ورکړی لکه هغه له پیغور ورکا مړه ته خدا شي مړه ته خدا شي ته خدا شي نو تبع الامر چې تاکي الله عقد پیدا کی دا نبی علیہ السلام فرمایي دا بدل دنا الله ولا ہاں کہ یو سړی کی گناہی ورشق وقت کې پټ ورته وا چې روړ دا ګناه مکوا یو سړی د معاشري غلطی کوي ورشق پټ په وخت کې ورته وا چې ته غلطی کوي ردی رضان وسات او که یو سړی داسې ګناه کوي داسې غلطی کوي چې دا غي zarar مخلوق ته دی بیا ویل شي چې هغه سړی ګناه کوي هغه غلطی کوي د دې نه ځان ساته خود دې خود انسان د شکل سره تعلق نه لري شکل بد ولې وي د شکل بد بنوي نو دقه جبه د انسان کدا پخه کې چلیږي ټول اندامونه پخه کې چلیږي او کدا جبه لګم په بدو کې چلیدله اندامونه تباہ او برباد کړ مخلوق خدا ځان تباہ او برباد کړ په دروغه قسمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه درته نه وایم په بخاری شریف کې حدیث دی چې په خپل سودا قسم بنه خوري یاد وساتئ قطن بنه خوري سودا خرڅولو کې قسمونه بنه خوري الله نوم دی چې 50 روپے په وګټي دا الله نوم دې لپاره چې ته په قسمونه وخوري قطن باندې خوري په دروغه قسم دا الله نوم به پیسې لپاره نه استعماله ولی فرمایي وی سودا به خرڅ کې خو برکت به ختم کی سو کوئی رسول الله مبارک فرمایي قسمونه سودا به خرڅي مسلمان به دوکه کې ابد باندې دوکه شي خو ممحق للبرکت سودا پیسو کې چې کم برکت ته پکې نه دا پیسې به وی برکت په پکې نه په بیماری بلاړ شي په مقدمه بلاړ شي په هسپتال بلاړ شي بل سوله به جوړ شي بل سوله به جوړ شي بل سوله به جوړ شي اس برکت په پکې نه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم نبی علیہ السلام فرمایي وی جهنم ته ډېر خلک پسځي د جبه پلاو بعضی سړی په لور باندې لو کوي غنم جوار پی پروزی او بعضی سړی په جبه لو کوي په جبه د پردي عزت لو کوي د پردي حیا لو پی کوي کنزل پی کوي د دې جبه پلاو چې په دې جبر د انسان عزت لو کو لوټ څخه کړه دې په وجب جهنم ته دې نبی رسول الله فرمایي پړ مخه به جهنم کې پروت دی پړ مخه به پروت دی د جبه ګناه خطرناک ګناه ده کنزل پی کوي دا ګناه کبیره ده کنزل نمور کنزل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی گورا دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد نزدے صحابی دے دیر قریبی او دیر پیغمبر علیہ السلام تا گران دے لیکن یو سڑی تا شرم دا مور کنزل اکلل نبی علیہ السلام ورطا غصہ شو انکا امرؤن فیک جاہلیہ اے ابو ذر تاکہ اسم جاہلیت شتا تا اسلام نمخ کے چیزی دا دې څوکړ کنزل اعیرته بامه د مور پیغور دی ورته د مور کنزل دی وته وکړ دا دې کوم غلط کار وکړ نن سبا خلک د مور کنزل کوي کنه او دا کنزل خو هغه د غصه ګناه ده
ام ناجایزی گناہ کبیره ده. خو بعضې سړي ځان شرمولي په ټوقه کې یو بل ته ښځه او مور یادوي، دا لا بېله ځان په زور شرم ټوقه خاندي به ستا ښځه داسې. هلکه ته ټوقه کې ښځه ولې په سړي کندې ته هوغې که لیونی ستا عقل او دماغ شته؟ وایي د پلان کې زویه، وایي د پلان کې زویه په ټوقه کې امور ته وایي د پلان کې زویه، وایي د پلان کې زویه. مور بې ځایه په ټوقه او په خندا کې یو بل سره یادول او یو بل ته د ښځې کنځول کول د ټوقې او د خندان یو بل ته خاندي او دې سوچ کوي چې بلې زه ښه ښکارم. نو معاشره کې هم پرې بدې ښکاري او فرشتې دلې لیکي چې دا دې څه کنځل وکړل. ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. نو کنځل ګناه ده، بل ته پیغور او شرم ورچول ګناه ده، د بل د شکل بد او سپکه ویل ګناه ده. دو مسلمانانو منځ کې اوړل راوړل دا شیطانت تی ګناه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار. جسوک په دنیا کې دو پړی دی، یو ته یو سوی په دا جبه، بل ته بل سوی. د قیامت پر ورځ به د په داخله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي. دا د غوښې جبه بني، د اور جبه بني. مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله لیکلی دی وی چې کم وخت کې په دې ورکوټ رساله د نفع المفتی والسائل وی چې کم وخت کې الله دا شیطان را ذلیل کړه او دنیا ته راولېګا، نو دې نه غراغ دریاب په دریاب را کوشو. نو دریاب کې کب تا وای مې نه کب وته وی مبارکم شه ولی وی الله یو شی پیدا کړی یو انسان ا دنیا ته روان دی را کوزيږي او هغه به تاسو ښکار کوي خریبم ضرب ختم شي. کب چې دا خبر اوریدا ناغه منډه کړی بل مرګری دی الو وی دا غزما ته یو کاکا دا خبر اوکړه چې انسان پیدا ده داغه بچی بکیږي اوبه د مخکار کوي مونږ بخرو. نو مولانا عبدالحی صاحب وی الله د کب نه جبه واغشته، د کب جبه نشته، په دې وجه ته جبه واغشته جوړم به شتانی خوا خبيسو کو دیم تا منډه ولا په مخه دی بل تعالو دونه خطرناک شی دی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کی راضی چې چا د یو انسان په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړ. لکه عربی کې څوک چاته وي دا سړی مړ کا نو اقتله پلان کې سړی مړ کا نو یو اقتل په الف او قاف استعمال کې اوق یا پښتو کې څوک چاته وي دا پلان کې مړ کا نو دا پورا الفاظ نه وي صرف میم اوړې استعمال کی چې دوه ټکي یو سړی د بل په قتل کې شریک شو د قیامت پر ورځ به په تندي غاټ بورډ لګېدلی لیکل بشوي چې دا پلان کې آیسم من رحمت الله دا الله د رحمت نه امید او مایوس جبه دونه خطرناک شی نو خدای دې موږ د جبه د ګناه نه وساتي. او زه یو لنډ مثال در کوم سړی چې ټول عمر کفر اوکي او د خدای دشمنی وکي او صرف په دې جبه داسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې یوې جبه د دې یو سکند په خبرو یو سکند کې دا کلمه ویل کېږي، په دې یو سکند کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخي کنه بخي. دا د جبه برکت. او بل مثال هم در کوم ټول عمر د عبادت وکړ او په دې جبر د کفر الفاظ وي په اخر وخت کې د دې یوې پټی ټکی د لاسا د ټول عمر غ عبادت او مسلمانی په وبولو کې غنل وکي ابلیس تا ګور ها او بیا دوا سړی او الک او جنې وي پردي وي نه به چې یو بل لیدي یو بل نه پرده بم کوي په ژوندګي کې یو بل نه دی لیدل یو بل نه بالکل پرده کوي فلا رضی جنې چې الک تا ګوري مخ ته اخواړي او الک بس جنې نه مخ اخواړي او چې په دې جبه یو دوه ټکی ویلي چې تا قبول کړي وو قبول کړي دا او پلان کې در کړي وو در دکړه دا دوه ټکی ویلي شي هغه الک او جنې چې هغه پردیو د یو بل نه حیا کول او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو ارڅ ختم پر یو ټکی باندې. او هغه خذ خاون چې حیا شریک ده عزت شریک ته او یو بل سره دا سیدی چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه د بل چا یو بل سره نه کم چې د ښځې او د خاوند دي خو چې په دې جبه یو راکوټې غوندې د طلاق ولفظ وي هغه الک او جنې د یو بل نه پردي شي که پردي نه شي هغه ښځه لاړه شي بل میړه بیا بل چا سره نکاح وکړي دا د جبې برکت دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه جبې له قسمونه ورکوي چې ای جبې ورې مونږ ستا تابع یو تا پسې یو تا سره نسبت او تعلق دی که ته سمې مونږ هم سم یو او که ته خرابه شو مونږ هم غرق کې جبه چې خرابه شي لاس پوتک او ټوپک ته ګوتې کړي
نو جبه به سم استعمال غیبت ته پې نه کوي غیبت مونږ خلک نن غیبت ته وایو یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت څونه ګناه ده یو بزرګ له سړی راغی جوړلې وی مونږ ډېر لوی ګناه شوی څه ګناه شوی څه پلان کې ګناه او هو مړه ما وی کړه مسلمان غیبت څه کوي دومره خطرناک شی غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه توبه قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چاته پوښتنه کوي دا ته غیبت اړو بالکل نه کوي وی چې غیبت د خلکو کوم د خپل مور ولې نه وی د مور د تاسو غیبت کوي وی چې خپل قبول شوی عبادت د غیبت د برکت نه بل چاته بخم خو د مور غیبت بو کوم مور ته به وبخم او حسن بصری سے تچاوی پلان کی سړی ستا غیبت کړی دی د کجورو یو ډک تاله ولا په تحفه کې ولېږي وی هغه دې بد وای ته ولا د کجورو تال لېږي وی هغه مال د خپل ژوندۍ او د عمر ټول عبادت ما ته وبخم نو کله هغه په وخت کې او تال کجورو وته ور وبخم څه چل بوش او خياران خلک دیته نو غیبت ګناه دروغ ګناه بعض خلک دروغ وای پجبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په دې جبر اختیا وای بیا رښتیا وي الله فرشتو ته اعلان وکي دا پلان کې رښتونی دی نوم ول رښتونی کیږي او الله سره یو کتاب د رښتونو د صدیقین هغه کې ول نوم ولیکي او د فرشتي چې دا غنوم اخلي نو وته وی پلان کې رښتونی پلان کې صادق پلان کې صدیق دا وته او بعد وخت یو سړی دروغ وي وی زیرا صبر وتاو کې بیا دروغ وي وی صبر وتاو کې بیا دروغ وي الله فرشتو ته حکم وکي د دروغجن حکم کتاب کې دی پاږي کې ول نوم ولیکي د فرشتو پنځ هغه پسمه چوري پلان کې دروغجن دروغ بنوي په دروغ الله خپکیږي او دومره خطرناک ګناه ده لعنت په لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت ډیر لوی خطرناک څه کوي دا الله د رحمت نه لري کېدل دروغ ګناه غیبت چغلی په جبه د بل سپکوي د بل بد ویل کذب یهلک نبی علیہ السلام فرمایي سړی هلاکت ته ورځي او صدق یونجی دا سړی کامیابی رښتیا به په جبه دروغ بنوي کته ویرا کدا رښتیا مې وفاغه دوست پرانه خپشي هغه د خپشي کو چې الله خپني دا الله نلوي دوست بلشتا ا دې خپشي کو چې الله خپني نورونو په جب د جبه د ګنا نه بزدان ساتي دروغ موای غیبت په مکوي چغلی په مکوي شیطانت په مکوي د پیسو د مال د خرڅول لپاره قسمونه په مخره او دا غرانګي بعض خلک دروغ سو نبی رسول الله فرمای وی بعض وخت سړی په دې جبه یو پټي غوندې خبره وکي د اس پروا پینی دی دا وړه خبره ده حالانکه هغه دونه خبرې د الله په دې سړی په جنت ته رسي او بعض وخت په دې جبه یو پټي غوندې خبره وکي دی مړه دا کو پټي خبره ده ادونه خطرناک چې سړی په جهنم ته ورسیږي لکه یو سړی وایي کنه الکه زکات ورکړه مړه زکات پکې چارو چې دا دی وی کافر زکات چارو ته الله قران دا وسره کوي الکه مانځلا مړه مصپکی سي یرا دا خاصی دی مجانو ځان قصې جوړ کړی دي دا کفر خبره څه کافر کور پټي خبره ده په کافر شي باید خلک پولیس ورات پورې ټوکی کوي پولیس ورات پورې ټوکی او دا وختنه نری او د توري نه تیرا او پلان کې وډنګري او پر خنداګان ټوکی شو څوک د قبر فرشتو پورې ټوکی شروع کی دا ټوکه تقاله چې قران پسې فرشتو پسې دتا قائد وای د میزان تل پسې پولیس ورات پسې جنت پسې دوزخ پسې دی او پټک کافر شو او یوازې کفر داسې نه لري قدم لاله درنه جدا وګوره پټي خبرې دي دغه به احتیاط دي